عليكم ورحمة الله وبركاته. ټولو د مخه ستاسو ټولو ته شفاواري ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ، ستړي مه شئ، ستاسې قدمونه زموږ پرېمو. محترم ورونو، زه به کوشش کوم چې خبرې مې ډېرې مختصرې او د انګلیسي په اصطلاح اپ ټو د پوینټ وي. داسې ونه شي چې کوم چا د سټیج په سر باندې خبرې کولې، بیانیه ورکوله او مخاطبین دومره ځینې خسته شول چې ټول لاړل، یو سړی پاتې شوی و او هغه ورته ویل چې زه ښه خبرې خلاصې کړه. نو هغه ورته ویل چې نو ته ولې منتظر یې؟ وایي زه نوبت منتظر یم چې د تا نه وروسته بیا زه خبرې وکړم. ورونو، زه په دې پوهېږم چې په دې ملک کې څومره ستونزې دي او په دې ملک کې خصوصا د لندن په ښار کې د یوې نقطې نه بلې نقطې ته تګ څومره مشکل او پیچیده کار دی. تاسو چې د ټولو تکلیفونو سره زحمتونو سره دلته تشریف راوړئ، دا زما لپاره ډېر د قدر او مننې وړ اقدام دی. زه یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. دلته چې موږ تر دې یوه چت لاندې راټول شوي یو، د دې عمده محرک او انګېزه دا دی چې موږ او تاسې ټول مسلمان وروڼه یو، د یوه وطن او د یوه ملت خلک یو. زموږ او ستاسو سرنوشت مشترک دی. موږ او تاسې ټول په یوه کښتۍ کې سپاره یاستو. ستاسو راتګ دلته د دې مفهوم او معنا لري چې تاسو د خپل وطن، د خپل ملت، خپل قوم سره مینه لرئ، د هغوی په درد باندې دردېږئ، د هغوی په غمونو کې شریک یاستئ او ټول په دې ته په تلاش کې یاستئ چې د دې ملک د دې بحران او غمیزې لپاره ټول یو مشترکه ژبه ولرئ، یو مشترک موقف ولرئ. ورونه، موږ او تاسو ټول سره ورونه یاستو. دا سیاسي کرښې، سیاسي احزاب، سیاسي تنظیمونه او سیاسي دریځونه موږ او تاسې په هېڅ صورت هم یو له بله نشي بېلولی. په پردیو پورې تړلي عناصر څوک چې د دې ملک د تقسیم، د ویشلو او په دې ملک کې د بې اتفاقۍ د اور اچولو کوشش کوي، زه په دې مطمئن یم چې انشاءالله دا خلک، دا عناصر به دا ارمان له ځانه سره پورته وړي. دا افغان قوم، دا افغان ملت به یو ځل بیا انشاءالله د یو سرلوړي، متحد او آزاد ملت او قوم په صفت باندې تبارز کوي. محترم ورونو، زموږ او تاسې په منځ کې ډېر قوي او مشترک پیوندونه دي او لکه مخکې مې چې عرض وکړو، دا سیاسي او سلیقوي اختلافات په هېڅ صورت زموږ او تاسې تر منځ فاصله نشي ایجادولی. محترم ورونو، زه دلته د یوه خاصې سیاسي اجندا سره نه یم راغلی. زما د راتلو اصلي انګېزه او هدف
یوازې او یوازې ستاسو د مبارکو او بشاشو څېرو لیدنه او کتنه وه. د نعمت په قدر باندې سړی هغه وخت پوهېږي چې نعمت دې زوال شي. ما 2 کاله په دغسې یو کوټه کې تېر کړي دي چې ما ازاده هوا نه ده اخیستې او ما اسمان نه ده لیدلی. ما د دې ارمان کړی و چې زه کله هم د زندان نه آزاد شم نو زه به د هر یوه افغان ورور سره په ډېر صمیمیت او محبت مخامخ کېږم. هر افغان به په جلا توګه په غېږ کې نیسم او د هغوی سره به خپل راز او نیاز شریکوم. په دې اساس ما د راتګ اصلي انګېزه او محرک همدا ده. ولې د یو افغان په صفت د دې مرګ د بچي په صفت باندې د دې سوال نه پیدا کېږي چې زه د افغانستان د مسایلو سیاسي جریاناتو او د اوسنۍ غمیزې په ارتباط باندې بې تفاوته واوسم. طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو ټول په دې ارتباط مشترک احساس لرو، مشترک دردونه او تحلیلونه لرو. په دې کې شک نشته چې د هر چا د کار ساحه، د نفوذ ساحه او د هر چا دریځ به په دې ارتباط سره اختلاف لري. ولې موږ او تاسو ټول د خپل ملک په ارتباط باندې مشترک مکلفیت او مسؤلیت لرو. ما په زندان کې د ځان سره دا تعهد کړی و چې زه به د خپل باقي عمر د اسلام او د خپل وطن په خدمت کې وقف کوم. ورونو په دې باید موږ ټول اعتراف وکړو چې له موږ نه د غرو په شان اشتباهات او خطاګانې شوي. ورونو په دې باید موږ ټول اعتراف وکړو چې له موږ نه د غرو په شان اشتباهات او خطاګانې شوي. خو د دې معنا دا نه ده چې موږ اوس یو بل ملامت کړو او یا د انګلیسي په اصطلاح باندې بلیم ګیم رول ادا کړو. یو مسلمان له ګذشتې نه پند او نصیحت اخلي، خپل آینده مواقف زیات ګذشته پورې نه تړي. راځئ ورونو په یوازې د دې چې یو بل ملامت کړو، ټول یو موټی د خپلې خطاګانې او اشتباهات مشترکه ټول جبران. ورونو لکه څنګه چې زمونږ ورونو بشاره صاحب او انجینر صاحب شاه محمود اشاره وکړه، صاحب زه په دې مجلس کې غواړم چې ستاسو سره مختصرا د خپل محبس تجربه او جریان شریک کړم. د دې محبس جریان تشریح کول په 2 مطلبو دي. زما اولنی مطلب دا دی چې دلته ورونه زما د جریان د محبس د جریان په دې باندې پوه شي چې د دوی ملک په څومره غم او درد کې لاس او ګریوان ده. زما د محبس جریان زموږ د افغانستان د غمیزې یو اړخ بیانوي. د
دې جریان د توضیح او تشریح نه زما دویم مطلب دا دی چې تاسو ټول او موږ ټول په دې باندې پوه شو چې دا د ازادي دیموکراسي او هیومن رایټس قهرمانان څومره په خپلو شعارونو کې صادق او یا کاذب دي. ورونو زه د اسلام او جهاد په جرم باندې 6 کاله مخکې د امریکایانو لخوا نه دستګیر شوم. تقریبا 2 کاله زه په داسې کوټه ملکویو کې وم چې ما آزاده هوا نه ده اخیستې، لمر مې نه دی کتلی، اسمان مې نه دی لیدلی. زما د کوټې اندازه 2 متره په 90 سانتي کې وه. که مبالغه نه وي دا مې زما کوټه وه. زه په دې قادر نه وم چې په میاشتو باندې خپل لاس وګورم. 6 میاشتې مکمل زما لاسونه په دیوال پورې تړلي وو او تقریبا 1.5 کال مې زولاني په پښو کې وې. کله چې زولاني له ما نه خلاصولې زولانو دومره زنګ نیولی و چې اصلا په هغه معینه کیلي باندې خلاصېدل ممکن نه وو. بالاخره دوی مجبور شول چې زما د پښو زولاني په هغه باندې پرېږدي. ما په 1 میاشت کې 30 کیلوګرامه وزن ضایع کړی. باور وکړئ ورونو زه په دې قادر نه وم چې زه د دعا لپاره خپل لاسونه پورته کړم. تکبیر تکبیر میرا ستمرده که زنجیر غلامان بشکند، میرا ستمرده که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندار شما. تکبیر الله اکبر. ورونو په دې جریان کې د امریکایانو ټول کوښښ همدا و چې موږ ته په شکل د اشکالو جسمي او رواني شکنجه او تعذیب راکړي. په کلونو موږ ته د اودس کولو اجازه نه وه، د لمانځه د ادا کولو اجازه نه وه، د قرآن کریم د لوستلو اجازه نه وه. موږ به 18 کسان په یو پنجره کې وو، خو په دې پنجره کې یو د بل سره د خبرو کولو اجازه نه وه. په دې جریان کې په پنجره کې دننه چا ته دې اجازه نه وه چې چشته تکیه وکړي. موږ یې مجبورولو چې د دوی په اصطلاح باندې نیکه شاور واخلو. زما د خپلو د سترګو او د دین د حالت همدا و چې قرآن کریم یې زما له جیب نه اخیستی په دیوال یې ویشتلی. قرآن کریم یې اخیستی د بندیانو نه په قاتلدانۍ کې غورځولی. زموږ تر مخکې په قرآن کریم باندې پښې یې ښودلې دي. ورونو زه نه غواړم چې په دې خبرو باندې تاسو وځوروم او یا خپل ترخه خاطرات ژوندي کړم. ما مخکې عرض وکړ چې ما فقط غوښتل چې دا مطالب په دې خاطر ستاسو خدمت عرض کړم چې تاسو د دې د ازادي هیومن رایټس او دیموکراسي د قهرمانانو اصلي چهره وپېژنئ. تر ټولو نه زما لپاره دردونکی تعذیب دا و چې امریکایانو په هره لحظه موږ ته دا خبره کوله چې don't touch my house, don't spit at my house, don't lean to my cage. Cage هم د دوی و، خاوره هم د دوی وه، زندان هم د دوی و. او دا د یو افغان لپاره د یو مسلمان لپاره تر ټولو نه سخته شکنجه وه چې یو څوک ستا په ملک کې زندان جوړوي او بیا زندان ته د مای هاوس خطاب کوي.
ورونو لکه څنګه چې ما په خپل اولي مطبوعاتي کنفرانس کې په کابل کې خبرنګارانو ته وویلې چې تاسو د شکنجې معیار فقط 3 شیان ونیسئ او په دې معیار باندې به تاسو ته معلومه شي چې دا د دیموکراسۍ قهرمانان څومره وحشیان او ظالمان دي. ما 6 کاله بعد خپله څېره په پورچرخۍ کې په آینه کې کتلې. 6 کاله بعد زه په دې باندې قادر شوم چې خپله ږیره او سر ږمنځ کړم. ما 6 کاله بعد خپل زوی په دغسې حالت کې ولید چې هغه ما په 11 صنف کې پرېښی و، خو کله چې پورچرخۍ کې زما لیدو ته راغی هغه مخ او باندې برید او ږیره وه او الکترونیک انجینیر و. زه حیران کړم چې زه د خپل زوی ته د ماشوم پروټوکول ورکړم، دې ته د ماشوم هرکلی ورکړم او که دې ته په اصطلاح د یوه شخصیت هرکلی او ستړي مشي ووایم. محترم وروڼو، د دې مطالبو نه زما عمده هدف دا هم دی چې دا په ډاګه کړم چې دا خلک چې کله زموږ ملکونو ته راځي، کله چې د مسلمانانو سره برخورد کوي، بیا نو هغه خپل شعارونه هغه په خپل ملک کې پرېږدي. زموږ سره بیا د یوه وحشي انسان په صفت باندې برخورد او معامله کوي. ورونو، لکه څنګه مې شهادت وکړه، زما سره مشخصه سیاسي اجنډا نشته، ولې د یو افغان په صفت باندې ستاسو په شان د خپل ملک په دې حالت او وضع باندې ډېر دردمن یم. زه په دې عقیده یم چې زموږ ټول ملک په دې اور کې سوځېږي او د دې اور لمن ورځ په ورځ باندې پراخه کېږي. که څوک داسې فکر کوي چې زه نن د دې اور نه بچ یم، فلان قوم یا فلان تنظیم په دې اور کې سوځېږي، زه ګمان کوم چې دا مطلقاً اشتباه ده. که دا اور نن د ای په کور کې ده یا په ای تنظیم سره اړه لري، سبا دا کور بیا اوسې ته انتقالېږي. ورونو، زموږ دا فعلي حالت چې په ملک کې حاکم دی، دا د ګټلو او بایللو مسابقه نه ده. زه فکر کوم دا د دې ملک د بقا او پناه مسله ده. راځئ چې د دې تنظیمي سلیقو او تعهدونو نه لږ اوچت فکر وکړو. د انګلیسي په اصطلاح چې راځئ چې یو جینوین حل تلاش شو، دغسې حل چې هغه دوامداري، ډیوریبل او لاستینګي. زما 30 کلنه ناچیزه سیاسي تجربه او زما تماسونه او ملاقاتونه د هېواد او د هېواد د باندې د مختلفو سیاسي مشرانو او احزابو سره، زه دې نتیجې ته رسولی یم چې زموږ قضیه اوس عسکري حل نه لري. زموږ قضیه اوس دومره پیچیده شوې ده چې زه په دې باندې ویرېږم چې خدا نخواسته په دې کې موږ او تاسې ټول غرق نه شو. د دې ناکامې تجربې تکرار به نور هم مسایل پیچیده کړي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عالم کریم په خپلو خبرو کې وویلې چې دا یوه ناکامه تجربه وه. دا بهرني فوجونه چې د 4 اهدافو لپاره راغلي وو، دا هدف یې یو هم ترلاسه نه کړ. نو راځئ ورونو، ټول یو موټی د یو خم او یو واحد ملت په صفت باندې د دې قضیې سره یو بل اپروچ وکړو. زه ګمان کوم چې په دې مجلس کې څوک هم زما سره اختلاف نظر ولري چې راځئ ټول د دې خارجي قوتونو نه وغواړو چې زموږ ملک د خدای لپاره پرېږدي.
زموږ په ملک باندې ترحم وکړي نور دې موږ په دې اور کې نه سوځوي هغوی دې دې ملک نه ووځي ګرچې په ټایم ټیبل باندې نه دي راغلي خو کېدای شي چې موږ او تاسو ورته ټایم ټیبل هم ورکړو او موږ د دوی اخراج هم په یو ریالستیک اپروچ باندې غواړو موږ په دې مسله کې هم د احساساتو او عاطفو نه کار نه اخلو بلکې غواړو چې ریالستیک اوسو واقعیتګرا واوسو خپل قوتونه دې د اطرافو نه راټول کړي خیر د یو مودې پورې دې په خپلو عسکري قواعدو کې یا ملټري بیسز کې واوسېږي د مؤقتې دورې د عملیات لپاره کېدای شي چې د بهرني ملکونو اسلامي ملکونو ولې هغه ملکونه چې زموږ سره ګاونډي نه دي د دې ملکونو نه د مؤقت لپاره فوجونه راشي مؤقت حکومت جوړ شي غیر تنظیمي غیر حزبي مؤقت حکومت دي نیک صالح اشخاص غیر متنازع به اشخاص او ماهر سیاسي ماهرین دې راشي او یو مؤقت حکومت جوړ کړي بیا د دې حکومت تر اشراف لاندې انتخابات وشي او په دې توګه به انشاءالله موږ په دې موافق شوي یو چې په افغانستان کې په خپل ملک کې یو مستحکم دوامداره او ټولو د منلو وړ یو سیاسي نظام رامنځته کړو محترم وروڼو زه دې ته تیار یم چې په ټول اخلاص سره کوم امکانات چې زه لرم زما په دسترس کې دي هغه د دې ملک کې د صلح د راوستو د امن د ټینګېدو او دې ملک کې د ټولو په خوښه یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره هغه زه ستاسو په اختیار کې کېږدم محترم وروڼو زه خپلې خبرې نه اوږدوم ستاسو د تشریف آوري نه یو ځل بیا تشکر کوم ستاسو منګه بهترین مخاطبین انتخاب کړي یو آر د بیسټ اودینس او زما دا یقین دی چې زما خبرې در کړې دي او زیاتو کلماتو پردازي ته هم ضرورت نشته منګه تاسې یو کور خلک یې او په اشارو هم سره پوهېږو د خپلو خبرو په خاتمه کې د هغه وروڼو نه چې دا مبارک مجلس یې تدبیر کړی تاسو ته تکلیف در کړی یو عالم تشکر او مننه کوم